راځه حاجي صاحب ښایستې نامیانې ترخې چای مې در بخیر واه ریحان صاحب بې تا دې نه یې وروره چای به دې واچوم اوس نو و یو ګیلاس چای راواچوه هغه مې ویلې دا زموږ ستاسې د رئیس عجبه کارونه سم دي ولې د کورنۍ ټول غړي اشتاسته ولیدې ښه وایه والله نو عربستان باچا بیا شنختهی هغه به ځان حتمي شي هغه پرېږده هغه بل نو هغه ماما زوی چې راویستلی دي هغه هغه په مسلکي چوکۍ چې کښېنولی دي هغه علي ته چې په ډانګ هغه وایه څه هغې ته چې په کښتۍ وایي کمپیوټر ته چې پروي په چوکۍ خوړن دې لاس نیسه رئیس لکه بیرۍ راځه السلام علیکم وعلیکم السلام رئیس لوګو څنګه یاست شکر دې ښه کارونه څنګه دي شکر دې ریحان تو چای راواچوه رئیس صاحب ښه یاست خدای مو راوړه دې صاحب څنګه یاست کارونه روان دي څنګه دي خیر اوسې ماش په نه راغلی یا د بانک څخه هم چا غږ نه کړی یا نه دی کړی زه نو موږ ورته پتا مې راوست لخيره راوست لخيره الک ریحانه څنګه سو کارونه څنګه سو پرون مې خلاص کړ سودا جوړ کوړه دغه څنګه سو هغه د برک بیلدن ته ویل واه مې سوي ته زنده‌باد دغه څنګه سو کوښنیان دي ورسول کوړه واه مې شاته مخ لا ورسول زنده‌باد ورمزغله اشپزه جوړ وکنه وخت کېش ورس اشپزه وک رئیس صاحب دا ځوان دي نه کړی ته مرفي دا زما د خاله زوی دي ښه ډېر او خاله زوی مې راوستلی دی نو تر دې وروسته له خیره دی به زموږ سره کار کوي د ریحان پر ځای باندې د ریحان پر ځای باندې و د ریحان پر ځای به دی له خیره کار کوي نو ریحان به څه کوي رئیس صاحب ریحان بل ځای کار شروع کړي خو غټ ښار دی سل نورې ادارې شته بل ځای به کار شروع کړي ریحان کارونه خو څه لږ نه دي نو رئیس صاحب نو چې داسې سل ځایه کارونه شته نو ته ولې خپل د کاغذ حالت نه ورسې حواله ته په کار کوې حاجي صاحب په زما خپلوان دي ما ته تمه لري چې زه د دوی په ګټه ور نه شم د ماما زوی د اکا زوی د خاله زوی نور خپلوان نور دوستان نور ملګري چې زه ځای پر ځای نه کوم یو ځای په دنده ونه ګمارم اخر دا دوستي بدت څه زما خپلوان دي نو څه شي وکړم شو چې رایاد شو ریحانه اوس په لا ورته وایم چې ناوخته نه سي راسه ریحان صاحب ډېرې بخښنې سره وروره دا خو داسې دی هغه اولنو متل کړی دی ویلي دی وایي دا په ادارو کې کار وایي کټ مټ داسې لکه د حمام لنګ نن به یو چا ولي سبا بل چا ولي نو ما ویل تر دې وروسته ستا پر ځای زما د خاله زوی کار کوي نو نن ورځ زموږ سره اخري ده نن له خیره ته کولی سې چې خپل کارونه پای ته ورسوې حسابونه کتابونه وکړي او کلیان یې ټولې ده ته وسپارې بل ځای ځان ته کار پیدا کړه وروره نو مجبوري ده څنګه کوې نو ښه وه نو تا ته خو در معلوم یم بل داسې سرپرست نه لرم د کور دی دا شپږ پنځه میاشتې معاش هم نه دی راکړی نو ټول شیان په پور وړي دي ریحان صاحب معاش دې ما نه دی بند کړی د لویه سره څخه معاش بند دی هغه به له خیره راسي ښه ده چې تاسو بل ځای کار پیدا کړئ بل ځای کار داسې اسانه پیدا کېږي خیر نو دا د ادارې پرېکړه ده زموږ تصمیم دی نور په دې کې موږ څه نشو ویلی تاسو کولی شئ خپل کارونه پای ته ورسوئ کلیان یې شیانو ته وسپارئ نور دې الله عمل شي نور دې مخته شه ورشه رئیس صاحب بله حاجي صاحب د ریحان کلونه کېږي چې زموږ سره دلته کار کوي په دې اداره کې ستا د کور شخصي کارونه هم کړي دي داسې وختونه راغلي دي چې په باران کې ستا د کور دپاره یې بوټي وړي دي وړی یې وړي دي کور یې آباد په باغ کې کار در سره کړی دی ستا کوچنیان یې مکتب ته ځغلي ورځغلي داسې دي لکه ستا خپل اولاد چې نو دا داسې دی حاجي صاحب نو زما خپلوان دي زما کورنۍ ده زما کورنۍ ماته تمه لري هغوی ماته هیله لري زه مجبور یم نو څه وکړم که داسې ونه کړم نو سبا یم په خپلوانو کې ډېری کسان بیا زما څخه خوابه دی هم کورنۍ اړیکې لرو همدا د کورنۍ اړیکې مو خرابېږي حاجي صاحب ته ولې سر نه خلاصوې